په بله ورځ یحیی د خپلو 2 مریدانو سره ولاړو چې عیسی په خوا کې تیر شو. یحیی هغه ته وکتل او وی فرمایل چې دا د خدای پاک ګډوري دی. کله چې هغه 2 مریدانو داغه دا خبره واورېدله نو عیسی پسې روان شول. عیسی چې په شا وکتل نو وی لیدل چې دی هغه پسې روان دي. نو هغه ته تپوس وکړ چې تاسو څه ګورئ؟ هغې وویل استاذه ته کوم ځای پاتې کېږې؟ عیسی جواب ورکړ چې راشئ او وی ګورئ. نو هغې د هغه سره لاړل او هغه ځای ولیدلو چېرته چې هغه پاتې کېده او هغې نوره ورځ د هغه سره تېره کړله چې دا تېر ماسپښین و. په هغې کې یو اندریاس د شمعون پطرس ورور و چا چې هغه خبرې واورېدې کومې چې یحیی کړې وې. نو بیا هغه عیسی پسې روان شو. اول کار چې هغه وکړو هغه دا و چې خپل ورور شمعون یې وموندلو او هغه ته یې وویل چې موږ مسیح موندلی دی. نو هغه شمعون عیسی له راوسته. عیسی هغه ته وکتل او وی فرمایل ته د یوحنا زوی شمعون یې، تا ته به کیفس ویل کېږي، یعنی پطرس چې معنی ګټ دی. بله ورځ عیسی ګلیل ته د تلو نیت وکړو. فیلیپوس مخې له ورغلو او ورته وفرمایل چې ما پسې راځه. نو فیلیپوس د اندریاس او پطرس په شان د بیت سیدا اوسیدونکی و. فیلیپوس نتنیل ورغلو او ورته وویل چې موږ هغه کس بیا موندلو د چا ذکر چې د موسی په شریعت کې شوی دی او نبیانو کړی دی چې هغه د ناصرت عیسی د یوسف زوی دی. نتنیل په حیرانتیا تپوس وکړ چې ناصرت؟ ولې په ناصرت کې هم خسیس پیدا کېدی شي څه؟ فیلیپوس جواب ورکو راشه او په خپله وګوره. کله چې عیسی نتنیل پر راتلو ولیدلو نو وی فرمایل دا یو ریښتینی بني اسرائیلي دی، په ده کې هېڅ ټګي نشته. نتنیل ترې تپوس وکړو تا زه څنګه وپېژندلم؟ عیسی ورته جواب ورکړ ما ته هغه وخت لیدلی وې چې ته لا د انځر د ونې لاندې وې او فیلیپوس لا نه وې رابللې. بیا نتنیل وویل استاذه ته د خدای پاک زوی او ته د بني اسرائیلو بادشاه یې. عیسی جواب ورکړ ولې ستا د ایمان د راوړو دغه وجه ده چې تا ته مې ویل چې ته مې د انځر د ونې لاندې لیدلې وې، ته به د دې نه هم لوی لوی کارونه ووینې. بیا هغه وفرمایل زه تاسو ټولو ته رښتیا وایم چې تاسو به اسمان پرانیستی ووینئ او په ابن آدم به د خدای پاک د فرښتو برخ کته تلل راتلل ووینئ.